مشهور مناظره چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم شوې ده، مناظرې ډېرې شوي ده، مشهوره مناظره د نجران د نصرانیانو سره شوې وه. سیرت کې موږ د هغې تفصیل ذکر کړی او تفسیر کې موږ د هغې وضاحت کړی دی. په سورة العمران کې څو پیرې دا خبره بیان شوې. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله زبر ته حاصل دا خبرې ذکر کړ. د نجران د نصاراو، نجران د علاقه چې اوس هم د نجران د سعودي عرب کې کومه علاقه ده، دغه علاقه ده، دلته نصارا اوسېدو. دا علاقه مشهوره او دا د نصرانیانو. د دوی 80 کسان مدینې ته راغلي وو. په دې 80 کې 14 کسان د دوی مشران، قدرمن، عزتمن، او د 14 خبره 3 ته واپس شوي. یعنې په 14 کې مشران څو دي؟ 3. دا به ډېر عزتمن دي. د یو نوم عاقب، دی د قوم امیرو، مشورې والو، د ده رایې چې به نه و کار به یې نه کوو. د دویم نوم و السید، دی د دوی عالم، او دریم ابو حارث بن علقمه، دا هم د دوی غټ یو عالم و او دیني مشر و. او دا ابو حارث په دوی کې عربی و خو نصرانی شوی و. دوی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم باره کې خو ته پته مو، ځکه چې هلته دوی خو کتاب ویلی دی، آسماني کتابونه چې کوم پخوا نازل شوي، دوی ته ښه پته و چې پیغمبر دا وصف پکې شتي او دا هر څه پکې بیان شوي دي. دوی رالو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله مناظرې له. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې دغه ته وویلې، ابو حارثه سره خبره شروع کړه، او د عاقب سره چې خپل نوم عبدالمسیح و، د مسیح بنده، او د سید سره الایهم. دا 3 واړه نصرانیانو، خو دا 3 واړه خپلو کې هم ګډوډ وو، ځکه چې بعضو پکې وي، یو پکې وي چې عیسی علیه السلام الله دی، دی بل وي چې عیسی علیه السلام د الله زوی دی، او دا بل وي چې نه الله د 3 دریم دی، والعیاذ بالله. الغرض دوی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله رالو، ورته وی عیسی علیه السلام الله په دې دی ځکه چې هغه به مړي را ژوندي کول، او هغه به برګي مرض والا او بل مرض والا به شفا ورکول، او هغه به د غیبو خبر ورکو، او هغه به د خټو نه د مرغۍ شکل جوړ کو، به یې کې به پوکې وکړو، د هغې نه به مرغۍ جوړه شو. او موږ چې ورته د الله زوی وایو، دا ورته په دې وایو ځکه چې پلار یې نه دی معلوم، نو چې پلار یې نشتي نو الله یې پلار دی، والعیاذ بالله. او موږ چې وایو چې 3 دریم دی، نو الله چې کله خبره کوي نو الله د خپل ځان مبارک کې صیغه د جمع استعمالوي. امرنا، خلقنا، منګه پیدا کو، منګه ووي. نو دا منګه څوک دي؟ یو الله دی، بل عیسی علیه السلام دی، او دریم د عیسی علیه السلام مور دی، والعیاذ بالله. دا 3 ونه شریک دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته خبره ختمه شوه. چې کله خبره ټوله وشوه، الله قرآن نازل کو. د سورة العمران اولنی 8 آیتونه که چېرته وخت ته میلاو شو، د خپل قیمتي وخت نه به لږ وخت وباسئ، د دې درون او قیمتي وخت نه هغه 8 آیتونه سره ترجمې او تفسیر وګورئ، یا یو درس ته تفسیر پسې واورئ. چې کله دغه آیتونه پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه حقیقت الله راښکاره کو، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته اسلمه، اسلام قبول کړئ. دغه دواړو ته یې وي کوم چې پکې مولیانو، هغه ورته یې موږ اسلام قبول کړی، ورته یې نه اسلام هم نه دی قبول کړی، قبول یې کوي. هغوی موږ قبول کړی دی، نه کذبتما، دروغ وایي، تاسو اسلام نه منع شوي د دې د لاسه چې عیسی علیه السلام ته الله زوی وایي، د صلیب بندګي کوئ او خنزیر خورئ، دا خو مسلمان نشي کېدی. نو بیا یې وی زه ته ووایه ای محمد صلی الله علیه وسلم، د دې عیسی علیه السلام پلار څوک دی؟ د ده پلار څوک دی؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم غلی شو. الله آیت نازل کو، ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم. د عیسی علیه السلام مثال هم داسې دی لکه څنګه چې آدم علیه السلام و. آدم علیه السلام خو پلار او مور هم نه و، او هغه خو مور هم نه و، ده خو لا بیا مور شته. نو ستاسو د هغه بندګي ولې نه کوئ د آدم علیه السلام؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله د آیتونه نازل شو، ورته یې وویل او ټوله خبره وشوه، او دوی نه منله. نو الله آیت نازل کو سورة العمران کې چې د دوی سره ملاعنه وکړه. ملاعنه څه ته وایي؟ یعنی الله قرآن کې ذکر کړي چې دوی ته ووایي چې تاسو راشئ خپل زامن راولئ، موږ به خپل راولو.
تاسو خپلې ښځې م راوباسئ موږ به یې م راوباسو تاسو به خپله م راشئ موږ به م راشو کولاو میدان ته به لاړ شو ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبین الله ته به جزي وکړو او لعنت به په شریکه په هغه چا ووایو چې څوک دروغجن دی او الله دې تباه و برباد کړي دا خیرې به ټول راسئ الله ورته دا طریقه وکړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته تیار یې هغه ورته یا ابوالقاسم ای ابوالقاسمه موږ پرېږده موږ به لږ سوچ وکړو موږ به خپلو کې مشوره وکړو بیا به راشو په تا پسې دا اوس مناظره ده ښه څومره ښکلي اخلاق څومره ښکلې طریقه لاړو نو دا عاقب چې و دا په دوی کې ما تاسو ته وایي چې د رایې به چلېده نو ده ته وی یا عبدالمسیح ماذا ترى ها عبدالمسیح ته څه وی هغه ورته وی ای نصاراو شپېته کسان راغلي دي ښه یقیني تاسو ته هم پته شتي چې دا سړی د الله پیغمبر دی او د عیسی علیه السلام په باره کې چې څه راوړي دی حق یې راوړی دی خو یاد کوي کله چې یو پیغمبر خیرې کړي دي که نه د یو قوم په مقابله کې نو دغه قوم مشر نه دی پاتې شوی او کشر یې مشر شوی نه دی دا تاسو هم پته ده خو که د دې پلار نیکه دا دین رانیسئ او په دې باندې مضبوط اوسئ نو خپل ملک ته ځئ قصه پرېږدئ سړي سره نورې مناظرې مه کوئ نه نور هم خرابوي رالو بس منګه رای دا ده چې موږ تا سره ملاعنه نه کوو او موږ خیرې او دې ته تیار نه یو او ته په خپل دین پاتې شه او موږ په خپل دین پاتې یو خو زموږ سره یو سړی ولېږه چې هغه زموږ ستاسو طرف نه هلته مشري ځکه چې علاقه خو مسلمانانو سره ده اوس خو چې امانتګري پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي داسې امانتګر در سره درلېږم چې هغه د دې امت امانتګر دی امین د دې امت څوک دی ابو عبید بن الجراح رضی الله عنه بارک الله فیک نو دوی لاړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره راغوري دا اوس د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره مناظره